مش پښتانه یو پښتانه پښتو درمن خلک یو مش پښتانه ډېر قدرمن او قدرمن خلک یو مش پښتانه ډېر قدرمن او قدرمن خلک یو مش غیرت یو هر چا ته سر ټیټ نه کوو مش غیرت یو هر چا ته سر ټیټ نه کوو مش پښتانه ډېر غیرتمن خلک یو پښتانه پښتو درمن خلک یو مش پښتانه ډېر قدرمن او قدرمن خلک یو مش پښتانه ډېر قدرمن او قدرمن خلک یو مش غیرت یو هر چا ته سر ټیټ نه کوو مش غیرت یو هر چا ته سر ټیټ نه کوو مش پښتانه ډېر غیرتمن خلک یو اسلامی مرد د تن په وینو مستطلی اسلامی مرد د سر په بیا مو ګټلی اسلامی مرد د تن په وینو مستطلی اسلامی مرد مرتضی سلامي رني پر دل مین خلک یو مش پښتانه ډېر غیرتمن او عزتمن خلک یو پښتانه یو پښتانه پښتو درمن خلک یو مش پښتانه ډېر قدرمن او قدرمن خلک یو مش پښتانه ډېر قدرمن او قدرمن خلک یو مش غیرت یو هر چا ته سر ټیټ نه کوو مش غیرت یو هر چا ته سر ټیټ نه کوو مش پښتانه ډېر غیرتمن خلک یو دګران مولوی محمد نسیم جهاد مل یادوم د علم کان بلته وزړو ته تسل یادوم دګران مولوی محمد نسیم جهاد مل یادوم اوس کو پاوډر دی چنه کو ډډمن خلک یو اوس کو پاوډر لای چنه کو ډډمن خلک یو مش پښتانه یو پښتانه پښتو درمن خلک یو مش پښتانه ډېر قدرمن او قدرمن خلک یو مش پښتانه ډېر قدرمن او قدرمن خلک یو مش غیرت یو هر چا ته سر ټیټ نه کوو مش غیرت یو هر چا ته سر ټیټ نه کوو مش پښتانه ډېر غیرتمن خلک یو په اخلاقو شایسته هر چا منلې ځواني د مولوي نظر محمد حقاني ښکلې ځواني په اخلاقو شایسته هر چا منلې ځواني موږ د تاریخ په سفر لیک ډېر عزتمن خلک یو موږ د تاریخ په سفر لیک ډېر عزتمن خلک یو مش پښتانه یو پښتانه پښتو درمن خلک یو مش پښتانه ډېر قدرمن او قدرمن خلک یو مش پښتانه ډېر قدرمن او قدرمن خلک یو مش غیرت یو هر چا ته سر ټیټ نه کوو مش غیرت یو هر چا ته سر ټیټ نه کوو مش پښتانه ډېر غیرتمن خلک یو ګران افغانستان کې خپلواکي راغله نن د نفرت کاسه نسکور ورور ولې راغله اوس کو ګران افغانستان کې خپلواکي راغله شکر الحمدلله ډېر ډېر شکر من خلک یو شکر الحمدلله ډېر ډېر شکر من خلک یو مش پښتانه یو
پښتانه پښتو ترمن خلک یو موږ پښتانه ډېر قدرمن او قدرمن خلک یو موږ پښتانه ډېر قدرمن او قدرمن خلک یو موږ غیرت یو هر چاته سر ټیټ نه کوو موږ غیرت یو هر چاته